درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. سلامونه او نیکی هیلې مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیره رسولی وي او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څېر نن ورځ هم د لوست تر اخرنۍ شېبو راسره ملتیا وکړئ تر څو وکولی سئ د نن ورځې د دې په زړه پورې او مهمه موضوع څخه تاسې ګټه واخلئ. د نن ورځې موضوع مو د حدودو ټاکل دي. په دې لوست کې به نن موږ او تاسې په دې باندې وپوهیږو چې حدود څه دي، څه ډول ټاکل کیږي، ولې د حدودو ټاکل زموږ په ژوند کې اړین دي او ترڅنګ یې څنګه کولی سو دغه حدود وټاکو، کومې ګټې لري، څنګه کولی سي زموږ په ذهني روغتیا باندې تاثیر ولري او زموږ ذهني روغتیا یا زموږ ذهني ارامتیا ته ګټه ورسوي. نو د نن ورځې موضوع مو همدا ده، د حدودو ټاکل، چې په خپله حدود هغه کرښې یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل شخصي اړیکو، په خپل عواطفو یا هم په خپل ورځني ژوند کې ټاکو. یعنې ځینې محدودیتونه ټاکو، ځینې کرښې ټاکو چې هغه کرښو څخه بیا چاته اجازه نه ورکوو چې د هغه کرښو څخه راتیر سي یا د هغه محدودیتونو څخه راتیر سي. دغه کرښې یا دغه محدودیتونه هم د دې لپاره دي چې زموږ احساسات، زموږ وخت، زموږ انرژي او ترڅنګ یې زموږ ځینې ارزښتونه خوندي پاتې سي، د ژوند کیفیت مو ښه سي او ترڅنګ یې وکولی سو چې خپل احساساتو ته، خپل وخت ته، خپل انرژي ته موږ او تاسې ارزښت ورکوو. نو حدود هغه کرښې یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات، زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي. یا هم په لنډ ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه څه دي یا محدودیتونه هغه څه دي چې کله موږ دغه کرښې یا دغه محدودیتونه د ژوند په ټولو برخو کې یا د ژوند په هره برخه کې وټاکل، بیا وروسته موږ اجازه نه ورکوو ځینو کسانو ته یا ځینو څیزونو ته چې هغه د دغه محدودیتونو څخه راتیر سي یا د دغه حدودو څخه راتیر سي او خپل حدود بیا د دې څرګندونه کوي، دا ښکاره کوي چې موږ کومو شیانو ته اجازه ورکوو او کومو شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو، کومو کسانو ته اجازه ورکوو او کومو کسانو ته اجازه نه ورکوو. په لنډ ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه کرښې، هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې یا خپل په ورځني چارو کې هغه ټاکو د دې دپاره چې زموږ احساسات، زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي او حدود بیا دا ښکاره کوي چې موږ کومو شیانو ته په خپل ژوند کې اجازه ورکوو او په کومو شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو. د حدودو ټاکل بیا هغه مهارت دی چې ټول انسانان یې باید په خپل ژوند کې ولري. موږ هر یو باید دغه مهارت، دغه مهم مهارت په خپل ژوند کې ولرو او خپل د ځان لپاره حدود وټاکو په سالمه طریقه سره چې دغه مهارت بیا په زموږ او ستاسې په اړیکو کې زموږ یا په اړیکو کې د احترام، په اړیکو کې د درک او د شخصي ارامتیا لپاره بیا ډیر مهم دی. په ساده ډول سره د حدودو ټاکل هغه څه دي چې موږ د نورو سره د خپلو متقابلو تعاملاتو لپاره تعریفوو. یعنې ځینې حد او حدود ټاکو، ځینې کرښې او محدودیتونه ټاکو تر څو وکولی سو د نورو خلکو سره په ښه ډول سره تعامل وکړو یا په ښه ډول سره د هغو سره اړیکه جوړه کړو او نور کسانو ته هم دغه اجازه ورکړو چې په څه ډول سره زموږ سره په اړیکو کې تعامل وکړي تر څو خپل احساسات، خپل وخت او خپل ارزښتونه موږ خوندي پاتې کړو. نه مو احساسات بې ځایه سي، نه مو وخت بې ځایه سي او نه مو هم ارزښتونه کم سي یا هغه ته ارزښت ورنه کول سي یا بې ځایه سي. نو دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ او تاسې په خپل ژوند کې حدود وټاکو. حدود هم مختلف ډولونه لري چې یو ډول یې فزیکي حدود دي چې موږ او تاسې ځینې فزیکي محدودیتونه ټاکو. مثلا د فزیکي فاصلې یا هم د شخصي ځای ټاکل، څومره باید د کومو کسانو څخه په څومره اندازه باید فاصله ولرو یا څومره باید د هغه څخه لرې ودرېږو. مثلا د ځینو کسانو څخه لرې درېدل دا په ژوند کې یا ځینې فاصلې مراعتول دا په ژوند کې حتمي دي. یا هم شخصي ځای، ځینې کسان شخصي اتاق لري، مثلا په خپل مسلکي برخه کې د خپلو همکارانو، د خپلو مدیرانو یا هم د اداري کسانو هغه کومه اداره چې ده هغه یو شخصي ځای دی. نو اداري کسان دغه فزیکي حدود ټاکي چې دغه شخصي ځای ته باید کوم کس بېله اجازې داخل نشي. نو هم فزیکي فاصلې او ترڅنګ یې ځینې شخصي ځایونه که چیرې کور ته په نظر کې ونیسو، په کور کې د ځینو کسانو مثلا
اتاق شخصي دی چې باید پرته له اجازې څخه یا پرته د هغه کس د شتون څخه هغه اتاق ته داخل نسو، یا په ځینو نورو ځایونو کې. نو فزیکي فاصلې یا هم شخصي ځای ټاکل، مثلا موږ دلته حدود ټاکو چې کم کسان باید را داخل سي، یا هم خلک باید زموږ شخصي ځای ته د اجازې څخه پرته داخل نسي، یا مثلا نامناسب یا بې ځایه تماس یا لمس ترسره نسي. دا فزیکي حدود دي ته فزیکي حدود ټاکل کیږي چې دغه ډول محدودیتونه موږ ټاکو چې مثلا شخصي ځای ته مو بل اجازه څخه کوم کس را داخل نسي، یا هم فزیکي فاصله باید مراعات سي. بل ډول بیا احساسي حدود دي چې موږ خپل احساسات خپل عواطف خوندي کوو، د هغه د پاره ځینې محدودیتونه ټاکو، د هغه خبرو مخنیوي کوو چې هغه زموږ احساساتو ته زیان رسوي یا زموږ احساسات را منفي کوي، یا مثلا ځینې منفي انرژي یا د ځینو قضاوتونو څخه ځان ساتو، یا ځینې محدودیتونه ټاکو چې کوم کس باید موږ ته منفي انرژي رانه کړي، یا زموږ په حق له غلط قضاوت ونه کړي، یا ځینې بې ځایه قضاوتونه ترسره نسي، یا کوم کس ته باید تر دې حده اجازه ورکړو چې هغه موږ ته داسې خبرې وکړي چې زموږ احساسات او ترڅنګ زموږ عواطف را زیانمن کړي. دغه محدودیتونو ته بیا احساسي حدود ویل کیږي چې موږ د خپلو احساساتو په برخه کې ځینې محدودیتونه او کرښې ټاکو. بل ډول بیا ذهني حدود دي، مثلا د نورو کسانو یا هم د خپلو نظریاتو، د خپلو عقایدو، خپلو ارزښتونو درناوی، مثلا د نورو نظریاتو ته غوږ نیول، د خپل نظر د لاسه نه ورکول، د بحث په وخت کې احترام غوښتل، دا یو ډول حدود دي چې ټاکو. مثلا موږ دا حدود ټاکو یا دا محدودیت ټاکو چې باید د بحث په وخت کې یا د خبرو کولو په وخت کې باید مقابل کس چې خبرې کوي هغه ته غوږ ونیسو، یا هم د هغه بحث ته احترام کیږدو، یا مثلا د هغه نظر ته، د هغه عقیدې ته، د هغه ارزښتونو ته. دا هم یو ډول ذهني حدود دی چې د محدودیتونو یا هم د حدودو یو بل ډول دی. ترڅنګ کچيري د خپل وخت ساتنې د پاره د ځان د پاره ځای جوړول، یا مثلا وخت تعینول د ځینو شیانو د پاره، دا بیا وختي حدود دي. دغه ډول محدودیتونه ته بیا وختي حدود ویل کیږي. مثلا د ځینو کسانو غوښتنې موږ ردوو، یا هم د غوښتنو ردول مو هم په دې خاطر دي چې خپل وخت او خپل انرژي ضایع نه کړو. مثلا خپل ډیر مسؤلیتونه لرو، خپل ډیر مصروفیتونه او کارونه لرو، یو کس راځي زموږ څخه یو غوښتنه کوي، موږ خپل د ځان لپاره دغه حدود ټاکلي دي چې دغه مسؤلیتونه زما دي، زه باید سرته ورسوم، یا دغه کارونه زما دي، زه باید سرته ورسوم. نو کوم کس چې تاسو څخه غوښتنه کوي، تاسو د هغه کس غوښتنه ردوي، خپل هغه مسؤلیتونو حدود تاسو په نظر کې نسی، د هغه کس غوښتنه ردوي د دې لپاره چې تاسو خپل وخت ضایع نه کړئ، خپل انرژي ضایع نه کړئ، یا مثلا تاسو خپل اهداف ته، خپل موخو ته لومړیتوب ورکوي. وایي چې د خپل اهداف لپاره تاسو کار کوئ، د خپل موخو لپاره تاسو کار کوئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. او کچيري د خپل مالی وسایلو د پاره یا د خپل اقتصادي برخه د ساتنې لپاره موږ ځینې محدودیتونه ټاکو، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. مثلا د نور سره د مالی مرستې د پاره حدود ټاکل چې تاسو په څومره اندازه باید مالی مرسته وکړئ د نور سره، یا یو پلان جوړوي د خپل مصارفو د پاره، په میاشت کې یا په هفته کې یا په ورځ کې تاسو باید څومره پیسې مصرف کړئ یا څومره مصارف تاسو باید ولري. دغه ډول مثلا پلان جوړول یا د مرسته کولو د پاره په مالی برخه کې حدود ټاکل، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. چې تاسو په هر برخه کې ځان ته محدودیتونه ټاکئ، هغه هر یو ډول لري. کچيري د وخت په برخه کې ځان ته حدود ټاکئ، محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. کچيري د مالی په برخه کې تاسو خپل ځینې کرښې محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. نو دا ځینې د حدودو د ټاکلو ډولونه. راځو دې ته چې ولې د حدودو ټاکل اړین دي یا مهم دي. دا چې موږ وایو باید حدود وټاکو یا مختلف ډولونه مو وویل، د دې لپاره چې خپل د ژوند په هر برخه کې موږ او تاسو باید ځان لپاره حد او حدود یا محدودیتونه وټاکو. دا ولې مهم دي؟ اول دا چې زموږ ذهني او عاطفي سلامتیا ته ډیر مهم دي. د حدودو ټاکل، د محدودیتونو ټاکل دا موږ ته آرامتیا راکوي، ذهني آرامتیا راکوي، ځان باور احساس راکوي. او ترڅنګ احترام، نور خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی کوي، موږ ته خپل احترام او درناوی راکوي. دا یو ګټه ده چې کله موږ ځینې محدودیتونه او حدود وټاکو، خلک موږ ته ارزښت راکوي، موږ ته احترام راکوي، زموږ درناوی کوي.
د دې ترڅنګ سالمې اړیکې د حدودو د لارې هغه محدودیتونه چې موږ ټاکو د هغه د لارې اړیکې ډېرې روڼې وي، یعنی ډېر روښانه وي، متقابل درناوی پر اساس باندې هره اړیکه ولاړه وي او د یو بل د حدودو څخه نه تېرېږي. که چیرې یو کس د بل د متقابل یا د مقابل کس د حدودو څخه تېر سي، دلته اړیکه خرابېږي. نو د حدودو ټاکل او د حدودو مراعاتول زموږ سره مرسته کوي تر څو سالمې او ښې اړیکې ولرو. د حدودو د ناوړه ګټه اخیستنې او د شخړو مخه نیسي، یعنی که چیرې د خپل حدود چې دي دا موږ ته اجازه نه راکوي تر څو د نورو د ارزښتونو څخه، د نورو د احساساتو څخه یا هم د نورو د وخت څخه بې ځایه ګټه واخلو یا ناوړه ګټه واخلو، یا هم نورو ته اجازه نه ورکوي تر څو زموږ احساسات، زموږ وخت یا هم زموږ انرژي په ناوړه ډول سره یا په غلطه طریقه سره استعمال کړي. راځو دې ته چې څنګه کولی سو دغه حدود په خپل ژوند کې وټاکو. تاسې په لومړي قدم کې خپل ارزښتونه وپېژنئ، خپلې شخصي اړتیاوې، خپل احساسات، خپل اهداف معلوم کړئ. کوم اړتیاوې تاسې لري، کوم احساسات تاسې لري او څه اهداف لري. په لومړي قدم کې تاسې همدغه وکړئ. ورپسې په واضح او مستقیم ډول سره تاسې کوشش وکړئ چې هغه خپل حدود بیان کړئ. په روښان او صادقانه ډول سره تاسې هغه محدودیتونه چې تاسې ټاکئ هغه ته هغه واضح کړئ. مثلا تاسې داسې وایئ چې زه اړتیا لرم چې زما شخصي ځای ته احترام وسي، دا یعنی بې له اجازې څخه څوک شخصي ځای ته مې را داخل نسي، یا مثلا تاسې مهرباني وکړئ زما د وخت احترام وکړئ او یا ماته وخت راکړئ. دا ځینې محدودیتونه دي چې تاسې ټاکئ. نو کوشش وکړئ چې دغه حدود یا دغه محدودیتونه په روښان او صادقانه ډول سره وټاکئ. او د نه ویلو مهارت تاسې تمرین کړئ، یا د نه ویل تاسې په ډېر نرمي سره تمرین کړئ. که چیرې یو څوک ستاسې حدود در ماتوي یا مثلا هغه ستاسې محدودیتونه په نظر کې نیسي، تاسې په ډېر آرامي، په ډېر نرمي او په ادب سره ورته ووایئ چې یا هم هغه که چیرې خلک ستاسې حدودو ته احترام نه پرېږدي، تاسې پر خپل هغه تصمیم باندې ټینګ اوسئ. داسې مه کوئ چې هغه خپل محدودیتونه یا حدود نور د منځه یوسئ. که چیرې درناوی نه ورته کوي، تاسې باید عکس العمل ښکاره کړئ په سالمه طریقه سره. که چیرې څوک په تکراري ډول سره ستاسې دغه حدود او ستاسې محدودیتونه په نظر کې ونه نیسي او ستاسې حدود در مات کړي، نو تاسې بیا هغه مهال یو صحیح عکس العمل ښکاره کړئ او لازم اقدامات سرته ورسوي. د حدودو د ساتلو ګټې بې دا دي چې تاسې ته زیات احترام او باور رامنځته کېږي، اړیکې ښې کېږي، ذهني ارامتیا او خوشحالي په تاسې کې زیاتېږي، د شخړې او بدګماني څخه مخنیوی کوي او د دې سبب ګرځي تر څو ستاسې اړیکې ښې پاتې سي، ذهني ارامتیا تاسې پیدا کړئ او خوشحالي احساس مو نور هم زیات سي. په پایله کې دا چې د حدودو ټاکل نه یوازې د نورو دپاره نه دي، ستاسې دپاره هم دي چې تاسې د خپل سالم ژوند دپاره د دې لپاره چې هم تاسې خوشحاله اوسئ او هم نور خوشحاله وساتئ، باید د نورو کسانو حدود هم تاسې مراعات کړئ. په پایله کې فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسې یو کاغذ راواخلئ، خپل د ټولې ورځني اړیکو هغه حالتونه تاسې په دغه کاغذ باندې ولیکئ چې په هغه کې تاسې احساس کوئ چې باید ستاسې حدود د پښو لاندې سوي نه وای. که چیرې هغه هره برخه وي، تاسې هغه حالات پکښې ولیکئ. وروسته دا ولیکئ چې په هغه حالاتو کې څه ډول یو حد ټاکل لازم و چې تاسې باید ټاکلی وای. نو تاسې دغه فعالیت سرته ورسوئ. په اول سر کې هغه حالتونه ولیکئ چې تاسې هلته احساس کړی دی چې تاسې حدود د پښو لاندې سوي دي. وروسته بیا دا هم ولیکئ چې باید تاسې هغه مهال څه ډول حدود ټاکلی وای. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه مو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې چارې.